په افغانستان کې د کورونا واکسین شروع شو. چاته یې وکړ ولسمشر غني په خپله ولې ونه کړ او څه یې ویلي. سلام ستړي مشئ. په افغانستان کې د کورونا واکسین د تطبیق پیل. لومړۍ مرحله د جمهور رئیس غني په حضور کې پیل شوه. د واکسین د تطبیق لپاره چهار چنار ماڼۍ کې مراسم جوړ شوي وو چې لوړ پوړو چارواکو پکې ګډون کړی وو. د هند لخوا مرسته شوی واکسین یوې ښځینه خبریالې څو امنیتي سرتیرو او ډاکټرانو ته تطبیق شو. په دغه مراسمو کې جمهور رئیس محمد اشرف غني وویل د خدای شکر ادا کوو. هغه فاجعه مو چې نړۍ له ستونزو سره مخ کړه په صحیح ډول مدیریت کړه. هغه زیاته کړه د خطرونو په اړه زموږ لومړی تحلیل د ډیرو زیاتو خطرونو ښودنه کوله، خو د کورونا د لومړۍ او دویمې څپې د 5 مرحلو په تفصیل کې موږ وتوانېدو ټولنه، اقتصاد او د دولت قوت او ځوابیه ټول وساتو. جمهور رئیس وویل د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملت مننه اندازه نه لري او دا ټول د هغوی د زړورتیا، ژمنتیا او پر نفس د باور او همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت باندې د هغوی د باور له برکته دي. جمهور رئیس غني د دوست او ستراتیژیک شریک په توګه د هند له مرستې او همکارۍ مننه وکړه او ویې ویل زموږ د همکارۍ ډول د ګټو او ګډ بشر دوستانه لیدلوري پر اساس ټاکل شوی او تل به یو بل سره همکار واوسو. جمهور رئیس وویل د کورونا واکسین د یوې بلې برخې د پیدا کولو لپاره چې 40 سلنه خلک به تر خپل پوښاخ لاندې راولي زموږ هڅې ډېر ژر پایلې ته ورسیږي. په هر حال تر دې دمه په ډېرو کمو هیوادونو کې د کورونا واکسین ویش پیل شوی، خو عموما چې کومو ځایونو کې د کورونا واکسین تطبیق شروع شوی پایلې له لوړ پوړو چارواکو شوی او دا کار دوی د دې لپاره کوي چې په واکسین د خلکو باور پیدا شي. خو افغانستان کې بیا دا ډول نه و، نو موږ نه پوهیږو چې دا کار دوی د اولویت له لحاظه وکړ او که په واکسین اعتبار نشته. په هر حال دغه واکسین هند افغانستان ته ورکړی چې 2.5 لکه کسانو ته به په لومړي پړاو کې تطبیق شي. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.